وه چې افغانان دې ته مجبور کړلی شول چې پاکستان او ایران ته هجرت وکړي او بیا پاکستان او ایران باندې چې د بسنه ونه کړي حتی تر اروپا پورې او امریکا پورې کاناډا پورې راورسېږي او د دنیا هر هېواد ته چې د افغانانو د هجرت لړۍ چې د دوام پیدا کړي. پر دغه باندې بحث ستاسې نظریات واورو. تواب صاحب محترم، الله پاک مو عزتمن لرم. مختلف لاملونه دي د سردار داود د حکومت له نسکورېدو وروسته او د هغه په شهادت رسولو نه وروسته د کمونیستانو، خلقیانو، پرچمیانو کودتا او د افغانستان د روسانو اشغال افغانستان کې د دې لامل شو چې خلک له افغانستان نه د روسي اشغال نه مهاجرت وکړي، ځکه هغه وحشي درندګان او د هغوی ساتل شوي سپي د هغه وخت کمونیستان ډېر ظلمونه او وحشتونه وکړه چې په هېڅ څه نه و بند. خو بالاخره هغه د افغانان مختلفو هېوادونو ته مهاجر شول، بیا له هغې جې نه اروپا، امریکا او بالاخره مختلفو جزیرو د هېواد ته لاړل. بیا د روسانو له ماتې وروسته خپلمنځي جګړې بیا هم د مهاجرتونو مخه ډپ نه سوله. بیا چې طالبان راغله هم مهاجرتونو مخه ډپ نه سوه، ځکه چې هر څوک له خپل مخالف نه تښتېده. په افغانستان کې دغه یو فرهنګ چې د حکومت نسکورېدل د سرونو په پرې کولو باندې و. نو طالبانو هم مخالفین دا فکر کوه یا داسې و چې که چېرته دوی پاتې شي او د طالبانو تر حاکمیت لاندې شي نو دوی به لازمي وژل کېږي. هغه چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو، امریکایي اشغال راغله، بیا داسې خلک و چې د امریکایي اشغال له وجې نه له افغانستان نه ووتل، لاړل. ځکه د حکومتونو نسکورېدل همیش د زور له لارې و، دلته انتخابات نه و، بل نه و، بل نه. بالاخره چې بیرته امریکایانو ماته وخوړل، بیا هماغه تکرار وشو. هغه څوک چې د طالب له ویرې په افغانستان کې نه شو اوسېدلی له افغانستان نه ووتل، چې اعداد و شمار یې 8 میلیونه ښیي. که 8 میلیونه نه 6 میلیونه، که 6 نه 2 میلیونه. ولې له یو هېواد کې چې اسلامي نظام قایم وي له هغه هېواده خلک وتښتي لاړ شي؟ مختلف علتونه دي. تر ټولو زیات ځینې خلک چې زه به تاسو نه یو پوښتنه کوم جنرال صاحب خفه نه شئ، ځینې خلک دا هر څه دا ټوله پړه راخلي پر مجاهدینو یې ورچوي چې د افغانستان د بدبختۍ عاملین مجاهدین دي او د مجاهدینو له لاسه د افغانانو هجرت کړی دی. نو دوی تاریخ نه ده کتلی، دوی تاریخ نه ده کتلی. د بدبختۍ عاملون د ثور کودتا وه چې کله سردار داود نظام نسکورېږي له هغه ورځې بدبختي شروع کېږي. مجاهد خو بدبختي راوړې نه ده، مجاهد خو د روسانو په خلاف جهاد کړی ده، مبارزه یې کړې، خپل کور یې پرېښی، جای یې پرېښی، شهیدان شوي دي، هدیرې پرې ډکې دي. د هغوی څه بدبختي ده؟ آیا دا د یو مسلمان فریضه نه ده چې جهاد د اشغال په وړاندې وکړي؟ دا د یو مسلمان فریضه نه ده چې ټوپک واخلي؟ نو اوس که څوک وایي چې د فلسطین په ورانولو کې حماد مقصر ده، دا خو ظلم ده که نه؟ دا خو د هغوی په حق کې د حق نه خاموشه کېدل دي. اوس ته د اسرائیلو په ځای حماس ته ظالم ویلی شي، حتی کافر یې ورته ویلی شي. نو دا خو واضحه ده چې روسانو په افغانستان اشغال کړی ده، کودتا شوی ده، منتخب حکومت یې نسکور کړی. نو بدبختۍ خو راځو اصلي خبرې ته. یو څه افغانان هم مقصر دي. هغه دا چې تواب صاحب ته په خپل کلي کې ډېر خلک پیژني چې از یو رقم ناسالمه رقابت ده. فلاني زوی لاړ امریکا ته، د ما زوی ولې پاتې ده؟ مځکه خرڅوي، جایداد خرڅوي، په سختو لارو به چایلیږي، یا رسیږي یا نه رسیږي. ځینې مجبوریتونه و، ځینې بیکاره دودونه او ناسالم رقابت دا د دې لامل شو چې افغانان له هېواده ووته. که هغه په ډاکټران دي، که انجینران دي، که په ساینس پوهان دي، که مزدوران دي، که هر څوک دي، د هرې طبقې لاړل. اوس راځو دلته چې ولې افغانستان داسې یو حالت سره مخ شو چې هم ایران او هم پاکستان او هم ځینې اروپایي هېوادونه افغانان بیرته له هېواده شړي. دوه علتونه دي. لومړی دا چې پاکستان له مختلفو لارو کوشش وکړ چې امریکا دې باندې قایله کړي چې افغانستان کې د ټي ټي پي خلاف یا نور څوک چې دوی ادعا کوي چې په افغانستان شتون لري، دوی په خلاف یوه جګړه بیا شروع کړي او امریکا ته ووایي چې ته په دې جګړې کې ما سره شه، تر څو دوی په خپل جګړه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. یو
دویم دا چې کله دوی دا فشار ناکامه شو، خلیلزاد راغی افغانستان ته کور، دا د مهاجرو قصه شروع له کوم جینه شوله. نو د پاکستان هغه ټول امیدونه له خاورو سره خاورې شول. په دویم قدم کې د خلیفه صاحب او د هغه په شمول دوه نور کسان چې یو د خلیفه صاحب ورور و، یو هغه بل ملګری چې د امریکا په تور لیست کې و، دا لیست نه وتل دا هم د امریکا دپاره عجیب و، د خوست والي پاکستان دپاره. بیا پاکستان کوشش وکړه چې د حقاني او د امارت په نامه اختلافات ته لمن و، په هغه کې هم پاتې راغی. بیا یې په تورخم لاره بنده کړه، هلته هم کار ونه شو، جګړه وشوه. خو چې هر څه دوی که آخري اپشن یې دا و چې دوی باید افغان مهاجرین د فشار د آلې په توګه وکاروي. کله چې دا کار وکړه دې هم نتیجه ورنه کړه. تواب صاحب یو ریټایر جنرال د پاکستان د بلوچستان د قول اردو قمندان و، بیا ریټایر شو. هغه په تلویزیون کې وایي چې اسلامي امارت خو دې اوس دومره وکړي چې ودې وایي د افغانان مه باسئ. نو که چېرته د افغانستان موجوده حکومت دا خبره کړې وای، دستي شرایط راتلل، لیست راتلل، د موجوده حکومت ډیره ښه پالیسي تر لاس لاندې کړله. زه تللی وم ننګرهار ته، تورخم نه نیولې د ننګرهار تر ډیرو سیمو پورې لوی لوی کیمپونه چې هر کیم 600 تر 800 خیمو پورې د کورنیو دپاره بندوبست و. دوی راځي اول دغلته دمه وکړي، بیا نور ولایتونو ته په منسجم طریقه ولیږي او دا ټول بایومیټریک کې چې دوی خپل اهداف د مهاجرینو د بیرته راستنېدو له طریقه ترلاسه نه کړي. دلته لازمي ده چې دا سړی به هم سیم کارت اخلي، هم به بایومیټریک کېږي، هم به د تذکرې دپاره یو ټوکن ورکول کېږي. دی به دفعتاً په 20 ورځو کې تر 1 میاشتې خپله تذکره اخلي تر څو دا سړی صف سي په افغانستان کې. نو په دغه وجه باندې دا سیستم ډیر ښه روان ده. نو دوی دغه سیستم د ګډوډولو دپاره هم دا کار کوي چې دوی خپل موخې ترلاسه کړي، په جمع غفیر افغان مهاجرین راوباسي تر څو خپل اهداف ترلاسه کړي. اوس تازه د داعش په شمول نور دوی د داعش په شمول نور ډیر اهداف لري. تاسو لیدلی چې محقق تازه پاکستان ته تللی، دا ځینې نور بزچرانان تللي دي، هلته نوې خبرې سوي. نو په دغه جمله نو دغه ټول اهداف هغوی سنجولي دا کار کوي. تازه نن د پاکستان د بلوچستان ایالت نه ماته یو افغان ورور زنګ وهلی وای، جنرال صاحب د مهاجرو د ویستلو لړۍ په ټپه بیرته ودرېدله. مال څنګه وای دوی له د هغه نه خپل شاتګ کړی ده، یعنې څه یې ترلاسه نه کړه. علت یې زه درته ښیم. تواب صاحب د پاکستان اقتصاد تقریبا 80% د افغانانو په لاس کې ده. نو په داسې یو حالت کې چې افغانان ټول راوځي، نو دا د دوی دپاره ښه شاګم نه ده. البته د فشار په توګه دا 45 کاله دغه کار کړی ده. نو دغه لړۍ د افغانانو جبري ویستلو دا به ډیر زر ودرېږي. تاسو به یې وګورئ، لاس ورځې مهلت یې ورکړه، بیا یې شروع کړه، بیا اوس او تازه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دا هم چندان د سړي زوی نه ده، دا ډنډپور، دا صرف د ایسای یا د پاکستان د حکومت هغه غوښتنې چې ده د ده په طریق یا ورته وایي چې مونږ افغانان به نه وځي، بیا وایي چې وځي به. اوس تازه نو د همدغه طریقه پاکستان خپله نه وایي، فوز یې نه وایي، سیاسون یې نه وایي، د همدغه ډنډپور له طریقه وایي چې بس مونږ نه منو، افغانان دې نه وځي، ځکه چې تر ټولو زیات تاوان یې همدغه 2 صوبو ته ده چې افغان مهاجرین وځي. خو زه دا وایم چې عبدالله صاحب تر کله به افغان مهاجر وي. ما نن هم ویل چې یو خو دلته په خپله په موږ افغانانو کې انصاف نشته. دا غږ تاسو ما سره بدرګه کوي. سار له اوسه د کورونو کرایې اوچتې سوي دي. تواب صاحب چې دا ډېر لوی ظلم ده. ګوره له پاکستان نه میلیاردران نه راباسي، هغه څوک راباسي په بټیو کې کار کوي، ریړۍ لري، 1 لک کلدار چې دلته ماتې کې 10,000 افغانۍ نه کېږي، ته هغه ته کور کرایې جګې. دا سوچه ظلم ده د افغانانو په حق کې، د خپلو ورونو په حق کې. موږ به بیا بل چا نه څه ګیله وکړو. نو د ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د خدای روی وکړئ، کرایې که کموئ نه جګوئ مه. اول خو هر څوک چې کور لري باید چې په 6 میاشتې مفته ورکړي، له هغه نه وروسته یو مناسبه کرایه تر څو دوی راجګېږي خپل جای. او دا
دا ظلم ده. چې وای کوي لا دوستان د دا لایف در سره شریک کړئ، لایک یې کړئ، در سره شریک کړئ تر څو نور افغانان راشي او د خپل زړه او ذهن خبره چې موږ تاسو سره شریک کړي. فکر کوم صدیقي صاحب چې د کار ورته پیدا شو غلاړلو. جنرال صاحب مهرباني نه غواړم چې نو طواف مهمه موضوع هم دغه د کورونو د کرایې ده، د خوراکي توکو د لوړوالي په هوټلونو کې. دغه شي ته باید کلکه متوجه اسلامي امارات وکړي او هغه کرایې چې نن نه 2 میاشتې مخکې 1 میاشت مخکې و، هماغه کرایې باید په همغه ترتیب باندې نه زیات سي. که دوکان ده، که مارکیټ ده، که پلاټ ده، که کور ده، که هر شی ده، کرایې که کموئ نه جګول یې بالکل مناسبه نه ده. دا ظلم ده. ګوره دا وخت په هر چا راتلونکی ده. بل هغه افغانان وروڼه چې ځای لري، مځکې لري، خیر د عارضي وخت دپاره که نور کومک نشي کولی، دغومره دې وکړي چې هغه مؤسسې یا اسرا میاشت یا مهاجرین وزارت دوی ته خیمې ورکړي په خپل څنګ کې، په خپل ګاونډ کې، په خپل شاوخوا کې د دوی دپاره هغه د خوراکي توکو یا د هغه لومړنیو مرستو یا د دواګانو یا د ترانسپورت دغه شیونه په خپله د خپلو خلکو خپله مرسته وکړو. نظام هر شي ته غېږه نسي ورکوی. په ټوله نړۍ کې چې ناورین راځي خلک لاس په کار کېږي. نو راځئ چې دغه خلکو ته دا وارې داسې کار وکړو. تواب صاحب مخکې هم چې څوک راغلي فیروز کالیفورنیا کې وحشات یې راوویستل، اکثریت یې بېرته لاړل. نو پاکستان یو د سلوکو ډنډ د خدای دې دوی تباه او برباد کړي. نو دا وارې د مهاجرین فیصله وکړي چې راسي. او دلته ځینې قراردادي شرکتونه دي تواب صاحب، هغوی کولی شي چې دې خلکو ته په ډېر مناسبه نرخونو باندې کورونه جوړ کړي، په کرایه ورکړي خپل د تجارت دپاره. هغوی سره د حکومت نظام خبرې وکړي تر څو دوی ته بلاکونه جوړ کړي یا همدوی ته دې ورکړي د 10-20 کالو دپاره د دوی ته کرایې اخلي، ښارګوټي دې جوړ کړي، وروره ګله لوی لوی ځایونه دې جوړ کړي. دومره قراردادي شرکتونه دي همدغه ته ناست دي، په 50,000 په 10,000 روپۍ کرایه ورکوي، دستي ورته په 5 میاشتو کې کورونه جوړوي. نو دغه سره د خبره وسي او په مختلفو ولایاتو کې دا پروژې عملي شي، په ولسوالیو دې تقسیم سي، زراعتي مځکې دې ورکول شي، یوازې خوشتېپه نه چې د افغانستان هره سیمه. او بل تر ټولو مهمه دا ده تواب صاحب چې راځئ موږ هم د علي د فشار په توګه د کونړ په ډیم باندې په بند باندې کار شروع کړو. حکومت ته ووایو څه وخت به یې شروع کوئ، څه وخت به ډیزاین کوئ، څه وخت به عملي چارې پیلېږي. تیږه لرو، سیمټ لرو، سیخې ګول لرو، مزدور لرو، وروره مځکې لرو، ټوله ګټه ګټه ده وروره. ایسته به میان پکې ساتو که نور څه نه وي. مننه جنرال صاحب محترم. راسره اوسه، تاسو ته بېرته بیا راګرځو، تاسو راځو د نورو دوستانو څخه